د خبر طالبانو باد ورو یا علماوی میګتانه ته الله علم ورکړی احساس ورکړی شینه پیژنې طالبانو قراده دوی وی چې دا عربو دومره په دې باندې علم و مهارت درلود چې کله به قافله تللې وه نو شاته به د قافلې نه څوک پاتې وي نو بیا به طالبانو لاره دوسته یې وله نو دوی ویلې چې قافله په دې لار تللې که په دې لار تللې شینه یې به خوشي کړو کومه چې به چې شینه یې روان نو دوی به پوه شول چې په دې لاره باندې تللی دومره تیز احساس شینه یې تللی اوس طالبانو د میګتانه خبرې کول او میګتون داسې نادرې ویلل طالبانو نو علماوي دا نفس ناطقه لري و روح المانی دلته بحث کړی چې الله پاک د حیواناتو تم طالبانو پوهه او علم ورکړی نفس ناطقه یې ورکړې ده روح المانی دلته پې بحث کړی ده دا میګتون زوی مړی څه ده طالبانو دومره لوی علم الله ورکړی یو خو ډېر بل د طالبانو تاسې کله زړه کې تېر شوي چې کس کې دا میګتون غټ وای دومره زور لري علما وایي د اوس عصر دا میګتون د موږ نه 3000 وارې زیات زور لري که بل فرض که دا میګتون د موږ قدر ته وایي او دومره زور چې په دې وړکیتوب کې لري او غټتوب کې یې ورکړی وایي څومره زور به وي 3000 وارې د انسان قدر ته زور لري طالبان والله چې خوند په تاسو کم درکړه دا سوال نه کوي د الله نه چې میګتون ته الله غټ بدن ورکړي 3000 وارې علامه طنطاوي وایي چې دی دومره وړکی ده څومره زور لري دا که د انسان قدر ته وایي څومره او همغومره زور چې وړکیتوب کې دی هم دومره ده ته ورکړی وایي چې دا غټې کې دی هغومره مضاعفې کې 3000 وارې به د انسان قدر ته دی ډېر زورور زه کله کله طالبانو مجبور یم څه ووایم که یې نه وایم طالبانو کېږي نو که یې نه وایم طالبانو هم نه کېږي مجبور یم ویې وایم میګتون څه ده زوی مړی خوش کم د ډېر طالبانو حیواناتو کې ښه دومره نادر چلونه د میګتانه زده دي چې تاسې به ورته حیرانه شئ علامه ابن القیم رحمه الله د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه شاګرد د یو کتاب جوړ کړی بدائع التفسیر نومیږي 3 جلدونو کې ده دې کې دلته لیکلي دي د علامه شیخ الاسلام نه نقل کوي یو ورځ دی وایي یو ورځ دلته ملخ مړو نیمایي ملخ خو پېژنئ که نه جراب دا نیمایي دلته پروت یو میګتون ورته راغی چې زور یې پې کاو نه یې شوړلی نور هم ورته راغله نه یې شوړلی دا ټول لاړو دا چې لاړل طالبانو نور یې را خبر کړل دلته چې راغلل ما وایي دا میګتون دا ملخ تېر پټ کړ تا ورته تاسو پیدا نه کړل ټول بېرته لاړل بیا مې کېښودل لږ وروسته بیا بوی پیدا کړی بیا راغی ورته بیا چې راغی ورته او بیا یې زور پې ونې شوړی بیا لاړل بیا یې ډېر را خبر کړل بیا ما ترې پټ کړ ډېر وارې مې داسې وکړ څوم وار چې څه ووایي بیا مې ورته کېښود بیا چې دا یوه ډله راغلله چې ویې کتل نو وړی نو ورته زړه تنګ یې شول ویلې چې دا خو کېږي نه ورته وایي دلته شروع کړي کړل ټوټه ټوټه یې کړي خو دوی ډېر ول بیا لږ لږ انتقال یعنې که دا ورې لاړ شو نور را خبرو بیا ورسي دلته کوم سړی زلمړی راته ناسته پټوي یې رانه دومره لوی علم الله ورکړی پوهېږئ خو په خبر ده او کله چې که څه داسې وکړي ونه ده که نه دی ونې ته ډېر وځي ونې نه چارپېر څوک ورته واچوه اوبه چې ورنیسي نو دا طالبانو داسې کوي اوبه دې ونې ته خېږي دې ونې نه پاس پاڼې راپرې کوي په دې اوبو ته یې راچوي راغورځوي چې د اوبو مخ ونیسي بیا چې د اوبو په سر باندې ورځي په لږ چاله نه ورځي دومره لوی مهارت الله عز وجل دوی ته ورکړی علامه طنطاوي دلته په جواهر کې چې څومره نادر بحث کړی چې په اروپا کې د علماو د بیالوژۍ د میګتانه په اړه چې کوم علمي څېړنې کړي دي هغه یې دلته ذکر کړي دومره ډېرې نادرې دي ورته حیرانه به شئ یو عنوان کړي طالبانو المعركة بين قوات العسكرية النملة في لندن سخت جنگ د دوه ډلو د میګتنو په لندن کې دلته طالبانو یو کور د میګتنو 3 کاله دلته اوسېدل بله ډله اخوا ته راغلی په منځ کې حوض بیا له دې خوا نه طالبانو لرګی ورته کېښودلی ده بیا د دې خوا نه یو میګتون خوا ته ورغلی د هغوی دا وزلی ده
دوی څېړنه کړې ډېر لکه دنیا خلک په طالبانو ډېرې څېړنې کوي په دې شیانو موږ ته هم الله وایي چې څېړنې وکړئ خو موږ څوک یو موږ ته چې وکړو که نه بس بیا ډرامه ترې جوړه کوي ده داسې یوه خبره کړې ده لکه دلته علم کم ده طالبان انشاءالله ومنئ راسره تر 150 پاڼو د نګهتانو په اړه باندې طنطاوي ډېر بحث کړی هلته بیا جنګ ته وایي طالبانو د نګهتنو کې داسې نګهتانه شته لکه صلیب الاحمر غوندې یا سره صلیب غوندې زخمیان چې وشي بیا داسې نګهتانه د دوی منځ کې شته تر یو بل ته څه نه وایي دغه ډله او دا ډله خپل منځ کې دښمني پېژني خپل منځ کې دومره سخت جنګ یې سره کړی طالبانو 4 ورځې جنګ دوام کړی 3 وارې د دې جنګ په مابین کې هدنه شوې ده هدنه صلحه دوی یو وارې خپل اعلان کړی چې صلح دي بیا طالبانو خوش ډېر دي چې خپل مړي لیدلي بیا یې جذبه ورغلې بیا یې جنګ شروع کړی بیا د دوی په خپل مابین کې داسې نګهتانه شته چې هغه ډاکټران دي یو بل ته دوی څه نه ورته وایي هغوی یا د زخمیان تداوي کوي دا مړي هر څوک طالبانو یو ځای کې ناستي ځان ته هدیره یي دوی زوی مړي طالبانو په جنګ کې کمي نه نیسي په دې باندې طالبانو یو بحث کړی ده همدغه چې د دوی اروپایي علماو چې کومه دا څېړنه کړې ده دا څېړنه یې داسې کړې طالبانو دوی کمین داسې ځای کې نیسي چې ریږي لکه ریګ کې نګهتون نشي تللی دښمن چې دلته پسې راشي که نه به دلته کمین ورته نیولې شروع سره وکړي عجیب نادرې دي طالبانو نو که زه یې تاسې ته وایم تاسې ته بیا خندا به تاسې خو بیا هم ښه یې لکه ما سره بلد شئ طالبانو داسې علمي تحقیقونه چې له عقلونو نه وراوي بیا خلک یې خو طالبانو فرتقو راپورته شئ ورتفعو څېړنې وکړي طالبانو ډېر شیان وګوري نګهتون داسې زوی مړی ده طالبانو غنم 2 ځایه ماتوي داسې بیا نه راشین کېږي او کوزبوره مونږ ورته عربي کې ورته کوزبوره وایي مونږ ورته دڼیا وایو ګچنیز پېژنئ ګچنیز یو خو ګچنیز د طالبانو یو د دې تخم ده دڼیا مونږ پښتو کې ورته وایو عربي کې دې ته طالبانو کوزبوره وایي دا بیا 4 ځایه کوي که 2 ځایه کې بیا هم شین کېږي 4 ځایه کې دومره زوی مړی پوی ده یو ورځ سلیمان علیه السلام نګهتون راګیر کوي ورته ویلې چې په کال کې څومره خوراک کوې حارثه وي 3 دانې غنم خورم په کال کې څومره ډېر چیز ته وړې چې سلیمان علیه السلام بوتل کې 3 غنم ورسره واچول دی بند 3 کاله یې پرېښودې 3 کاله چې ووتل 1.5 غنم یې خوړلی سلیمان علیه السلام ورته ویلې چې تا خو ما ته 3 وي تا خو 1.5 خوړلی وي نه زه پوهېدلم داسې نه چې ته زه دې ویر سوی یم لږ مې خوړه داسې نه چې زه دې ویر سوی یم داسې به زه په بوتل کې یم چې به مې نه یې لوږې به مړ سوی هم علامه ابن القیم رحمه الله په بدایع تفسیر کې لیکلي دي څومره عجیبه ده که نه څومره ښه جواب یې ورکړی دی بیا داسې نه ستا نه د ویر سوی زه بیا چای خورم لږ مې خوراک کړی نو ما ویلې خامخا که تر ویر ته 3 کاله به نور هم چې 6 کاله به تېر شم ښه ډېرې نادرې طالبانو نګهتون په خپل کور کې غوام نه وي کله به مو دا خبره اورېدلې وي چې نګهتون څوک هم نه وي دا طالبانو دا کوټې چې جوړې کړې وي دوی علامه طنطاوي د دوی د کوټو نقشونه علامه طنطاوي یوه ګیله د تفسیر کې دا کړې وي ما سره ملایان په دې وړاندې وایي تا تفسیر جوړ کړی عکسونه دې ورکړي دی ټول عکسونه ورکوي طالبانو د مرغانو چې بحث کوي د نګهتنو د زیرو عکسونه دی وایي چې وارې نه کوم څېړنه نه کړي نګهتانه طالبانو دا کور داسې ترتیب باندې جوړوي غوجل یې ځان ته د طالبانو او استبل یې هغې ځان ته د وښو کوټه یې ځان ته غواګانو عکسونه یې ورکړي داسې یو هغې د طالبانو غوا غوندې یو حیوان د وړکی چې دوی داسې کشکال یې هغې تر نه پرېږدي کوټې ته چې ورننوځي بل څوک نه شي ورتلی پیرداران لري خو مشر نه لري لکه څنګه چې څوک مشر لري شاتو موچۍ چې مشر لري دوی خو بیا هم کار ډېر منظم ده کله چې ته غار ته ننوځې هلته تا چې کوي چې ته زموږ د قلي اردو والا یې زموږ د لیوا والا یې زموږ د قطې والا یې که د بلې والا یې ګوري یونیفورم یې یو بل ته معلومېږي بیا دننه پرېږدي که نه بیا نه پرېږدي
د طالبانو چې دوی ځین هرې کوټې ته دوی نشي تللی هر یو خپله خپله لاره ده بیا په هرې کوټې کې دوی ځان ته خلک هر څه شي دومره منظم پروګرام ژوند یې ده چې دوی چې دا څومره دلته غار جوړ کړي وي چې هر یو ځان ته کار ده څوک یو کار کوي څوک ډاکټر ده پکې څوک وریځې کري طالبانو یو عنوان یې کېښودلی ده الزراعة في النمل دوی طالبانو دهقانان هم لري نګهتانه دوی مري والله بیا چې دوی هغه د کرلو نقشه هم ورکړي چې په کومه طریقه باندې کړي کیخي طالبانو د ان په دې بحث کړی چې دوی ډېر په هندسي شکل باندې برابر مونږ چې باغونه کړو طالبانو منظم یې کړو که نه هرې خوا نه چې ورته ګورې داسې سیده دوی هم طالبانو داسې ترتیب سبحان یا للعجب مه ویده کېږئ طالبانو د الله په خاطر راپورته کوي هغو شیانو سره ځانونه بلد کوي چې نن زمانه یې تقاضا کوي نن زمانه کې طالبانو چې په علم سنبالي خوند به د ژوند نه اخلئ او د دین ته به خلک را تشویق شي او که داسې حالت سره یې لکه د تاسې او نو بیا به طالبانو زړې مزخرفې خبرې کوئ خلک نه درسره مني علمي استدلالات وړاندې کوي علمي څېړنې وکړي یو ورځ قدادته ابن دعامه وی دی راغی کوفې کې په هغه باندې کېناسته په منبر باندې ویلم هر څوک چې له مانه پوښتنه کوي پوښتنې له مانه وکړي زه جوابونه درکوم هر یوه پوښتنه چې د مانه کوئ وي د مانه پوښتنه و امام ابو حنیفه صاحب یې وړکی و امام ابو حنیفه صاحب ورته ویلې چې د سلیمان علیه السلام مې ګتون نه روکه ښه ده وي قدادته صاحب ورته ویلې چې هغه ورته معلوم نه و سلیمان وی چا امام ابو حنیفه صاحب نه بیا پوښتنه وکړه چې نه روکه ښځه وي ښځه وه وایي ولې وایي ځکه الله ویلي قالت النملتو له فعل سره یې تی د تانیث یو ځای شوی قالت النملتو دا ډېر طالبانو زه چې ډېر معترف الاراء ګرځېدلی ده علما وایي چې دا خبر صحیح نه ده ځکه دا تی د تانیث دپاره نه ده طالبانو دا تی د وحدت دپاره دلته ده د تانیث دپاره نه ده علما په دې بحث کوي خپله روح الماني دا خبر نه مني طالبانو او امام طیبي ورته وایي تاسې د نوم اورېدلي دا ډېر لوی ملا تېر شوی طالبانو په نحوي شیانو کې په مشکات شارح هم ده طیبي علی المشکات ورته وایي ډېر ښه ملا تېر شوی دی هم طالبانو نه مني د دنیا اکثره محققین علما یې نه مني د دنیا لوی نحوي عالم علامه ابو حیان اندلسي هم نه مني